زمونږ دا تکړه مشران په دې څیز باندې خو غور کوي چې یاره د را روان جشن بهار میله چې کوم دی هغه په کوم تاریخ باندې وکړو. خو د دې څیز دپاره دا کله هم راټول نه شو چې یاره دې کلي کې د ګیس او د بجلۍ دا دومره بحران دی او را روانه روژه ده چې د دې دپاره څه لایحه عمل جوړ کړو. جی قدرمنو سلامونه مې قبول کوي. صابر جان یم. پرون د حاجي جان افضل صاحب په حجره کې د بسنت دپاره مشران راټول شوي وو چې یاره د بسنت یا د میلې دپاره یو میټینګ وکړی شي. نو په هغې کې د میرې خلک هم راغلي وو، د حاجي مینې خلک هم راغلي وو، زموږ د مسیزو پکې هم مشران وو او ډېر تکړه تکړه مشران، هغه مشران چې د هغې خبره خلک مني هم. نو د هغې دپاره میټینګ وشو په را روان 27 تاریخ باندې چې دی نو د مارچ د میاشتې په 27 تاریخ باندې د هغې انعقاد به کېږي د خیره. خو دغلته زما یو ګیله راشي او هغه دا چې دا زمونږ دا تکړه مشران په دې څیز باندې خو غور کوي چې یاره د را روان جشن بهار میله چې کوم دی هغه په کوم تاریخ باندې وکړو. خو د دې څیز دپاره دا کله هم راټول نه شو چې یاره دې کلي کې د ګیس او د بجلۍ دا دومره بحران دی او را روانه روژه ده چې د دې دپاره څه لایحه عمل جوړ کړو یا چې کوم دی لږ رایوځای شو ام پی ای ام این ای د وابډې والا کسانو سره ایس ډي او سره دې سره میلاو شو چې دې سره دې باندې خبره اتره وکړو. نو دغه یو ګیله مې ډېره زیاته کېږي دغه مشرانو نه چې د جشن بهار د میلې دپاره خو دوی رایوځای کېږي خو د کلي کې د دې بجلۍ د غم کولو دپاره کله هم رایوځای نه شو چې د ایس ډي او سره میلاو شي یا د ام پی ای ام این ای سره میلاو شي. که ارباب امیر ایوب دی که سمیع الله دی هغې خواسي هم د کلي نه خبره چې په کلي کې مې څه کېږي او په حلقه کې مې څه کېږي، هغوی خواسي هم د بېغمۍ په خوب وده دي. خو زموږ دا مشران چې کوم دي نو که د دغه څیز دپاره دوی راټولېدی شي او د دې کلي د دې مسلو دپاره نه شي راټولېدی نو دا زما ډېره لویه ګیله ده د خپلو مشرانو نه. نو کوشش دې وکړي ځکه چې شفیع اکبر کوم چې د مسیزو کې ډېر تکړه انسان دی او ډېر تکړه هلک دی چې هغه د بجلۍ دپاره منډې ترړې شروع کړي دي او وایي چې ایس ډي او سره میلاویږو چې کوم دی نو رایوځای کېږو. نو دې مشرانو ته ویم چې د شفیع موسازۍ سره تاسو کښېنئ او هغه نه تپوس وکړئ چې چا سره میلاوېدلی دي. نو تاسو سره به بیا خبره اتره هغوی هم وکړي او تاسو به بیا په دې څیز باندې د روژې دپاره چې کوم دی څه لایحه عمل جوړ کړئ. نو کوشش وکړئ چې خامخا په دې څیز باندې تاسو کښېنئ او راټول شئ د دې را روانې روژې دپاره د بجلۍ څه غم خامخا وکړئ ځکه را روانه ګرمي هم ده په دې 4 غنټو کې د غریب سړي دپاره ګزاره ډېره زیاته ګرانه ده. زما په خبرو باندې کله هم خفه نه شئ. او دغه یو شعر چې د زرکو د کونترو ښکار د نورو مشغله شوه، زما د غرونو باز په توتخرکو پسې ګرځي او د ښکلو په سینو کې بې غرضه زړونه ګوري، صابر بلا وهلی دی په ورکو پسې ګرځي.